شریعت نظام دا په بامیان، روزګان، بغلان، بلخ او هرات ولایتونو کې پر 10 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د کابل ولایت مرافعه د نشئی توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي او اختصاصي محاکمو په 2 اونیو کې 352 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د کاپیسا ولایت مرافعه محکمې د رئیس په هڅو د 2 کورنیو ترمنځ 10 کلنه دښمني حل او فصل شوه. د سترې محکمې د قضایي زده کړو عمومي ریاست له لوري یو نوي علما کرامو ته جوړ شوی سیمینار پای ته ورسید. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو امریتونو په 2 اونیو کې 848 بېلابېلې وثیقې اجرا کړې دي. په خوست ولایت کې 8 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د سترې محکمې د نوي مرستیال ویان محترم قاری منصور احمد حمزه د معرفت غونډه وشوه. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 101 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 138 وثیقې هم اجرا کړې دي. د لوګر ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 315 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 209 وثیقې هم اجرا کړې دي. د ننګرهار ولایت مرافعه محکمې د تحریراتو د نوي رئیس محترم مفتي عبدالواحد حقانی معرفت غونډه وشوه. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 220 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 144 وثیقې هم اجرا کړې دي. د بامیان ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 2مه روبه کې 904 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 109 وثیقې هم اجرا کړې دي. د کابل ولایت د نشئی توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایه محکمې لخوا 19 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د پنجشیر ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 80 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 80 وثیقې هم اجرا کړې دي.